مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې ابو نائله د خپلو خبرو په مابین کې دا هم ورته وویل چې زما سره دغه زما د رایې او نظر نور ملګري هم شته او زه غواړم چې هغه هم تا ته راولم او ته یو څه خواړه پر خرڅ کې او مراعات هم وکې. اوس نو په دغه خبرو کې محمد ابن مسلمه او ابو نائله د هغه خپل مقصد دپاره کامیاب شو. هغه دا چې اوس دوی کولای شي چې وکعب ته د اسلحې سره ورسي او د ځان سره ملګري هم ورسره بوزي، ځکه کعب هم د اسلحې په وړلو راضي شو هم د ملګرو په وروستلو. یوه شپه چې د سپوږمۍ په رڼا روښانه وه او دا د هجرت د 3 کال د ربیع الاول د میاشتې د 14 شپه وه. دغه ډله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته سره راټوله شوه او د خپلې نقشې د عملي کولو اراده یې ورته بیان کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم تر بقیع الغرقده پورې د دوی سره راووتی او بیا یې ورته وفرمایل په بسم الله سره رهیسي او ویل الهي د دوی کومک وکړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل کور ته ولاړی او هلته لمونځ او د خپل رب سره مناجات کاوه. دغه 5 نفریزه ډله رهیس وه تر څو چې د کعب ابن الاشرف وقلا ته ورسېده. د قلا د باندې څخه ابو نائله ورغږ کړه. کعب ولاړ سو چې ورته راکښته سي. د کعب ښځه چې په دغه نږدې وختو کې یې غوښتې وه ورته وایي د شپې په دغه وخت کې ته چیرې ځې او ما داسې आवाज واورېدی لکه د هغه څخه چې وینې څڅېږي. کعب ویل دا زما ورور محمد ابن مسلمه او زما رضعي ورور ابو نائله دی او یو باعزته شجاع سړی که د چړو وهلو ته وغوښتل سي باید دغه دعوت قبول کړي. او بیا نو کعب په کبر او غرور د قلا څخه په داسې حال کې راکښته سو چې ډېر عطر یې استعمال کړی و او د سر د وریښتانو څخه خوشبویي پورته کېده. د کعب تر راوتلو د مخه ابو نائله و خپلو ملګرو ته ویلې وه کم وخت چې کعب راسي زه تر وریښتانو نیسم او وریښتان یې بویوم. هر وخت چې تاسې په دې پوس واست چې ما تر وریښتانو ښه ټینګ ونیوئ نو یې په تور وهئ. اوس چې کعب راکښته سو تر څه وخته یې د هلته خبرې سره وکړې او بیا ابو نائله ورته وویل یا ابن الاشرف نه غواړې چې شعب العجوز ته ولاړ سو او دغه پاته شپه هلته مجلس سره وکړو؟ کعب ویل ستاسې خوښه ده. نو سره رهیس وه. پر لارې ابو نائله ورته وایي تر دغه عطرو چې نن شپه تا وهلي دي خوشبویه عطر مې نه دي لیدلي. کعب د دې خبرې د اورېدلو سره په فخر وویل زما سره د عربو تر ټولو ښځو خوشبویه ښځه ده. ابو نائله ویل اجازه راکوې چې سر دې بوی کم؟ کعب ویل هو. ابو نائله لاس د په وریښتانو نه نیستی د یو وریښتان بوی کړه او د ملګرو هم وریښتان بوی کړه. تر یو څه تګ وروسته ابو نائله ویل زه غواړم چې بیا دې وریښتان بوی کم. کعب وایي هو بویه که. د چې لاس په وریښتانو ورننیستی ټینګ یې تر وریښتانو ونیوی او پر ملګرو یې غږ کړه وهي دا د الله دشمن
په دغه وخت کې د شاوخوا څخه په تورو ووهل سو، مګر دې تورو د کار وانه چاوه. محمد ابن مسلمه چې یو تبرزل ورسره و په هغه ووهه، څو دغه د الله دشمن ووژل سو. خو دغه وهلو سره کعب یو دونه لوی چغه وکړه چې شاوخوا ټول خلق واورېده، او داسې قلا نسو پاته چې پر هغه دی اور نسبل. خلقو د قلاو پر سرو اورونه بل کړه چې دا د جمع کېدو او آماده کېدو علامه و. د مسلمانانو 15 نفریزه ډله د مدینه منورې پر طرف رهیس و، خو په دغه نفرو کې حارث رضی الله تعالی عنہ د خپل ملګرو په تورو زخمی شوی و او ویني ځنی بهیده. د خپل ملګرو تر شا پاتې سو. هغه نور ملګری چې حرة العریض ته ورسېده ویل د چې حارث د دوی سره نسته، نو یو ساعت دالته انتظار ورته وکي څو هغه هم چې قرار په دوی پسې و را ورسېدی. حارث پر اوجو ور سره واخستی څو و بقيع الغرقد ته ورسېده او هلته په لوړ आवाज تکبیر ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی تکبیر واوریدي او پوسو چې کعب یې وجلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم تکبیر ووایه. کم وخت چې اصحاب کرام ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تور ورسېده، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل افلحت الوجوه، یعنی کامیاب اسولاست. دوی ویل ووجهك یا رسول الله، او دغه طاغي سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې پرمځکه ور وغورځاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل حمد ووایه او د حارث پر زخم یې ورټکړه. هغه زخم ځای پر ځای جوړ سو او بیا یې هیڅ کله تکلیف ورنکړي. کوم وخت چې يهود د طاغي کعب ابن الاشرف په وجلو خبر سو، د دوی په عنادي او حسدي زړو کې نور هم ډېر سو او په دې پوسوه هر هغه څوک چې امن خرابوي، په خلقو کې تشویشونه پیدا کوي، د خپل وعدو او عهدو احترام نه کوي، که نصیحت فائدہ ورته ونه کړه، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو په مقابل کې د قوت د استعمالولو څخه هیڅ دریغ نه کوي. نو يهودو دغه خپل یاغي او طاغي مشر په وجلو هیڅ هم ونه ویل، بلکې نور هم آرام سو او پر خپل عهدو د وفا کولو اظهار کاوه. دغه افعی ماران په تلوار په خپل غارونه نه وتل چې په هغه کې خپل ځانونه پټ کړي. په دغه ډول سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر یو څه وخت د داخلي خطرو څخه او هغه خارجي خطرو ته تر یو اندازې فارغ شو، کم چې تر مدینه منورې د باندې د پیښېدو توقع کېده. او مسلمانان د ډیرو هغه داخلي ستړیاو څخه هوساس و چې کله ناکله به ورته پیښېده. او په دغه وخت کې یعنی د بدر او احد په مابین کې د حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه واده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لور حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها سره وسو. او دا هغه مشرف ترين او مکرم ترين واده دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لور حضرت فاطمه الزهرا هغه چې په شرف او عزت کې بددي مثل ډیر لږوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکاد زوی او هغه نږدې ملګری سره کیږي. اوس نو د فروع یا بحران د غزا بیان بدرته وک. ورون تاسو ته معلومه ده چې د هجرت دریم کال داخل سو. نو د هجرت د دریم کال د ربيع الاخر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو بل جنگي دوره د 300 نفرو اصحاب کرامو په ملګرتیا د مدینه منورې او جنوبي طرف ته د قریشو و یوې قافلې ته چې د یمن څخه را رهیوه وروته، چې دغه مځکه ته بحران ویل کیږي او د فروع په منطقه کې واقع ده. څنګه چې قافله د مخالاتې رسوي نو جنگ ونسو، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه وتلو په سبب کې روایتونه مختلف دي. څوک وایي چې د قریشو قافلې ته ورتلیو او څوک وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسېدی چې بني سلیم د مسلمانانو د جنگ لپاره سره جمع شوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو تر حمله د مخ وروتی. بني سلیم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورتک خبر سو سره و پاشل سو او لاړ. خو اول روایت صحیح دی، ځکه د بني سلیم کورونه د فروع و طرف ته نه دي، بلکې بني سلیم په نجد کې پراته و. بیانو د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سریه یا ټولی
دغه سریه هغه آخرنی او کامیاب ترینه واقعه ده چې د هجرت د دریم کال د جمادی الاخر په میاشت کې د احد تر غزا د مخه پیښ شو. ورونو د بدر تر غزا وروسته و قریش ته لوی تکلیف او تشویش پیښ شو، ځکه قریش نه صنعت درلودي نه زراعت، نو د دوی ټول ژوند په تجارت سره و او مهم تجارت د شام او طرف ته و. خو مدینه منوره د شام په لار کې ده، یعنی مدینه منوره د مکه مکرمه او شام په مابین کې پرته ده. اوس نو قریش خپل قافلې په بیغمه زړه نسی لېږلای، ځکه قافله باید خامخا د مدینه منورې پر لار تیر سي او هلته یې مسلمانان راګرځوي. نو خود قریش په غم او تشویش کې دي. صفوان ابن امیه هغه چې ورور او پلار په بدر کې ووژل شو. قریش دغه صفوان دغه کال د تجارتي قافلو د مشرتوب لپاره انتخاب کړ. اوس نو صفوان و قریش توای محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د ملګرو زموږ تجارت پر موږ بند کړ. موږ نه پوهیږو چې موږ د په اصحابو څو او د ساحلي لارو خلق هم ټول د ملګری سو. اوس زه نه پوهیږم چې پر کومه لار ولاړ سم. که موږ د لې په خپل کورو کې پاتې سو، خپل سرمایه خورو، هیڅ شی نه را پاتې کیږي. او تاسو پوهیږئ چې په مکه مکرمه کې زموږ ژوند په تجارت سره دی، چې په دوبي کې شام ته ځو او په ژمي کې یمن ته ځو. پر دې موضوع بحث وسو. څو اسود ابن مطلب و صفوان ته وویل د ساحل لار پرېږده او د عراق لار ونیسه، چې دا ډیره اوږده لار و. یوار به قافله د عراق پر طرف تله او بیا به د هغه ځای څخه په نجد کې تیرېده، بیا به شام ته تله، چې دغه لار د مدینه منورې په شرقي طرف کې د مدینه منورې څخه ډیره لري تیرېده او قریش ته دغه لار هیڅ نه ور معلومه. نو اسود ابن مطلب و صفوان ته وویل چې فرات ابن حیان در سره ملګری چې هغه دغه لار درشي. قریش د دې قافلې خبر ډیر پټ ساتلی و، هیڅوک نه خبر چې قافله کله او د کومې لارې څخه ځي. خو سبحان الله، الهي قدرت دی. دغه قافلې او د تګ د لارې خبر مدینه منورې او مسلمانانو ته ورسېدی. هغه داسې چې یو د مسلمانانو څخه چې سلیط ابن نعمان نومېدی، چې مسلمانو په کفارو کې د جاهلیت د وختو څخه یو آشنای درلودي چې د هغه نوم نعیم ابن مسعود او مشرک دی. دغه نعیم ابن مسعود د خندق په غزا کې ډیره جالبه قصه لري چې پر خپل وخت به درته بیان سي او هغه وخت مسلمان سو. خو اوس دغه نعیم مشرک او د کفارو سره دی. نو سلیط ابن نعمان مسلمان د نعیم ابن مسعود مشرک سره د شراب چښلو په مجلس کې ناست دی او شراب سره چشي. البته تر دغه وخت شراب نه حرام شوی. نعیم ابن مسعود نشست او دته د قافلې حال پرور معلومو. د نشه په حالت کې پر خبرو راغلی، د قافلې د لیږلو حال بیانوي، مګر سلیط نه دی نشه. د بیا په پښتنو شروع وکړ څو د قافلې پر حال په تفصیل سره ځینې معلوم کړي چې کله رهیسوه او پر کومه لار ځي، څو نفره او څو مالونه ورسره دي. کوم وخت چې سلیط پوره معلومات حاصل کړه، نو فورا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ټول قصه ورته بیان کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ډیر ژر یو سل نفریزه ټولی جوړ کړه چې مشر زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه. زید هم په ډیره چابکي سره د قافلې لارې ته ځان ورساوه چې پر قافله یې ناببره په داسې وخت کې حمله وکړه چې هغه په نجد کې د یو ابو سره اړول چې هغه ابو ته قرده ویل کېده. مسلمانانو ټول قافله ونیول. صفوان او د ملګرو چې هیڅ دا فکر نه کاوه چې مسلمانان دي په لار کې ورته ولاړ وي، نو بیل تیشتي بل څه نه ور پات. کفار د عراق پر طرف رهیوه، مسلمانان هلته څه واړي؟ دا هیڅ امکان نه لري چې مسلمانان دي په مخه ورسي. دوی په بیغمه زړه اړول چې ناببره حمله پر وسو. نو صفوان او هغه د قافلې ساتونکي بیل کم مقاومت ټول وتښتېده. قافله سره د هغه مالو چې پکښې و پر میدان پرېښول. مسلمانانو ټول قافله په غنیمت واخیسته. 100 زره د سپینو زرو درهمه او شان مالونه ټول شیان چې دا و مسلمانانو ته لوی غنیمت. حتی هغه د قافلې لارښوونکی فرات ابن حیان یې هم بندي ونیوی
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له هغه څخه چې د قافلې څخه خمس ویستی نور قافله د ټولي پر افرادو تقسیم کړ او فرات ابن حیان مسلمان شو. دغه حمله پس له بدر څخه و قریش ته یو بل غم او مصیبت شو. په دې نور هم تشویش او پریشانی زیات شو. اوس نو د قریش و مخ ته دوی لارې دي، یا بخپل سرکشي او کبریا پریږدي، د مسلمانانو سره به د صلح او مسالمت لار اختیاروي، یا به داسې جنگ کوي چې په هغه سره خپل بایللي مجد او پخوانی عزت لاس ته راوړي او د مسلمانانو قواوي داسې تت او پرکي چې نه پر دوی او نه د دوی پر قافلو تسلط ولري. خو د مکه مکرمه مشرکانو دغه دوهمه د جنگ لار اختیار کړ. پر دې ټینګار کاوه چې خپل بدله واخلي او د مسلمانانو سره د مقابله لپاره باید پوره آمادګي ونیسي او پر مسلمانانو باید د دوی په کورو کې حمله وشي. نو دغه د قافلې اخیستل او هغه نور په خواني واقعې د دې سبب وګرځیدي چې د احد غزا یې په وجود راوړ. د احد د غزا یا د ونی استکون کې جنگ د پاره د قریشو آمادګي. پس له هغه څخه چې قریشو د بدر په غزا کې شرمون کې شکست وخوړی، مشران او سرداران یې ووژل شو، نو قریش د قهر څخه سره ایشي او په زړه کې د انتقام او بدله اخیستلو اور بلو. حتی قریشو د بدر پر وژل شوو کسانو جرا منع کړ او ول د بندیانو د خلاصون د پاره پر پیډیا ورکولو هم تلوار مکوي. دا د دې لپاره چې مسلمانانو ته د دوی د درد او غم اندازه نسی معلومه. نو د بدر تر جنگ وروسته قریشو پر دې اتفاق وکړي چې د مسلمانانو پر ضد به یو عمومي داسې جنگ جوړوي چې د دوی زخم ور جوړ کړي او د دوی د انتقام تنده ورماته کړي. نو یې دغه سي جنگ د پاره د تیاری او آمادګۍ په نیولو شروع وکړ. د قریشو په مشرانو کې عکرمه ابن ابي جهل، صفوان ابن امیه، ابو سفیان ابن حرب، عبد الله ابن ابي ربيعه هغه کسان و چې د جنگ کولو د پاره په ډیر شوق او حماس کې و او دغه جنگ د کامیاب کولو د پاره هغه اول کار چې دوی وکي هغه داو کما قافله چې ابو سفیان د مسلمانانو د حمله څخه خلاص کړ او د بدر د جنگ سبب وګرځیده. د مشرکانو مشرانو هغه قافله د ځان سره وساتل او د هغه و مالکانو یا هو کسانو ته چې په دغه قافله کې حصہ درلوده وویل: یا معشر قریش، محمد صلی الله علیه و آله وسلم ستاسو سره ظلم وکي، ستاسو سرداران او مشران یې ووجل، په دغه مال سره د جنگ د پاره زموږ کومک وکي، شاید چې موږ خپل انتقام او بدله واخلو. هغه هم دا قبول کړ. اوس نو دغه قافله چې زر اوشه پکښې و او د سرو زرو 50,000 دینار یې د مالو قیمت وو، دا ټول دراتلونکو جنگ د پاره کښې شول. الله عز وجل د سورة الانفال په 14 نمبر آیات کې فرمایي: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. یعنی بشک هغه کسان چې کافران دي خپل مالونه د دې لپاره مصرفوي چې خلق د الله جل جلاله د دین او لار څخه منع کړي. جرد چې دوی به دغه مالونه د دغه مقصد د پاره مصرف کړي، خو دغه مصرفول به د دوی د پاره یو حسرت او پښیمانی وي، ځکه مالونه به مصرف سي او مقصد به په حاصل نسی او بیا به په آخر کې هم دوی مغلوب سي. پس له هغه څخه چې دغه تجارتي مالونه یې د راتلونکي جنگ د پاره تخصیص کړ، نور هم د خدای او هست موضوع شروع شو او خلقهم پوره مالی کومک وکړي. دا خو مالی او مادي حالت وو چې ډېر ښه مخ ته ولاړی. بیا نو قریشو د شاوخوا په ټولو قبایلو کې لکه د احابیش قبیله، کنانه او اهل تهامه، نجد او غطفان کې اعلان وکړي: هر څوک چې زموږ په ملګرتیا د مسلمانانو سره په جنگ کې حصہ اخلي هغه کولای شي چې راسي. یوازې دا نه چې اعلان وکړي بلکې په خپل ابو سفیان و غطفان ته ورغلی. هغه غطفان چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حمله پر کړې و او موږ یې لږ د مخه بیان درته وکړي. غطفان هم نفر ورکړ چې په دې جنگ کې د ابو سفیان کومک وکړي او بیا ابو سفیان د حبشان و قبیله ته ورغلی. هغه هم د نفرو کومک ورسره وکړ. ابو سفیان د هر چا څخه کومک غواړي او د هر ځای څخه نفر راټولوي. حتی صفوان ابن امیه، هغه ابو عزه شاعر
کم چې د بدر په جنگ کې مسلمانانو بندي ونیوي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیل فدیه په دې شرط الکی چې بیا به د مسلمانانو پر ضد نه جنگیږي او ده هم دغه وعده وکړه. نو صفوان دغه ابو عزه په دې راضي کی چې پر قبیلو ګرځه او په خپل اشعار سره خلق د مسلمانانو پر ضد پاروه. او صفوان دا وعده ورسره وکړه کته د جنگ څخه ژوندۍ راغله دونه مال به درکم چې په یو ور به غنی کم او کوه وجل سوه ستاده لونو نفقه د همیش لپاره پر ماده. ابو عزه هم دغه سودا قبول کړه. قبیله پر قبیله ګرځېدي او په خپل اشعار سره خلق د مسلمانانو وجنګ ته تشویقول. همدارنګه قریشی یو بل شاعر هم دغه وظیفه د لپاره انتخاب کړي چې هغه مسافع ابن عبد مناف الجمحي. په خپل ابو سفیان پس له هغه څخه چې د سویق د غزا څخه په خالی لاس راغلی په عوض د دې چې مسلمانانو ته ضرر او تاوان ورسوي د خپل ډیر غذایی مواد پر لارې وغورځول. او بیا تر هغه وروسته چې د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ د ټولۍ په سبب و قریش ته هغه مالی تاوان ورسېدی چې د دوی د اقتصاد ملای ورماته کړه. په دې کارو ابو سفیان او د قریشو نور مشرانو ته دونه غم او تشویش پیښ وو چې اندازې نسی بیانېدلای. نو ځکه قریشو د داسې جنگ د پاره چې د دوی او مسلمانانو په مابین کې فیصله کوونکی وي په ډیر تلوار او جدیت سره آمادګی نیول او ژر په تلوار سره خپل کارونه مخته بیایي. اوس چې د بدر د غزا پوره یو کال تیر شو په دغه موده کې قریشو وکولای شوای چې خپل لشکر او اسلحه تیار او آماده کړي. قریشو د درو زرو جنگي نفرو لشکر جوړ کړي چې دا په خپل قریش د دوی حلیف قبیله احابیش او نور و. قریشو ته ډیر لوی لشکر راټول شو. یو کال د مخه په بدر کې د کفارو شمیر 1000 نفر وو او اوس 3000 نفر سو چې دا د خلقو پر راټولولو او جمع کولو د ابو سفیان قدرت ښکاره کوي. او د قریشو مشرانو په دې جنگ کې شذې هم ورسره رهي کړې ځکه د دوی په فکر دا کار په جنگ کې د خلقو د ثابت پاتې کېدو سبب ګرځي. او دغه شذ شمیر 15 تنیو. د دې لشکر د نقلولو حیوانات 3000 اوشان و او 200 د آسانو سپاره ورسره و. د ساتنې اسلحه 200 زغری و. د لشکر عمومي قومندان ابو سفیان ابن حرب دی. د آسانو د سپرو قومندان خالد ابن ولید دی او د معاون عکرمه ابن ابي جهل چې دغه دواړه په هغه وختو کې د خپل پلرو پر دین یعنی پر شرک و. د مکه مکرمه دغه لوی او مسلح لشکر پس له دغه ټولو تیاریو څخه د مدینه منورې پر طرف حرکت وکړي. په خواني انتقام او کامل غضب دغه لشکر په زړه کې د بغض او عناد ورونه بل کړي و. د دوی د حسد دک او زخمی زړه ته تر هغه شفا نصرت لای تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول مسلمانان و نه وژني او د اسلام دین نیست او نابود نکي. عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا چې په مکه مکرمه کې دی د قریشو دغه حرکتونه او عسکري آمادګي تر نظر لاندې نیولې دي. کوم وخت چې د لشکر حرکت وکړي عباس رضی الله تعالی عنہ په ډیر تلوار سره یو لیک ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ولېږي چې په هغه لیک کې د لشکر ټول حالات په تفصیل سره لیکلي وو. د عباس رضی الله تعالی عنہ قاصد هم دغه لیک پر رسولو کې ډیره چابکی او چالاکی وکړه تر داسې اندازې چې د مکه مکرمه او مدینه منورې تر مابین 1500 کیلومتره لارې په درو ورځو طی کړه او لیکي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې په دغه وخت کې په مسجد قباء کې ورکړي. لیک ابي ابن كعب رضی الله تعالی عنہ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ووایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حال په پټولو سره امر کوي او په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر ژر و مدینه منورې ته ولاړ. هلته د مهاجرینو او انصارو مشران سره راټول کړ. مشوره ورسره کوي چې موږ باید څو ټول مدینه منوره د تیارسي په حالت کې ده. مسلمانان حتی د لمانځه په وخت کې هم اسلحه د ځان څخه نه لري کوي. د انصارو یو ډله چې سعد ابن معاذ اسید ابن حضير او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین
هم پکښې وه مسلح د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې دپاره ودرېده. شپه به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور و مخته د اسلحې سره تیرول. پر هغه لارو چې د باندې څخه مدینې منورې ته راتلې د مسلمانانو مسلحې ډلې ودرېدلې د پاره د دې چې په بېخبري کې حمله پر ونسي او د مسلمانانو ګشتي پیرې شروع شوې. د هغو لارو پر شاوخوا ګرځېده چې د دې احتمال و چې مشرکان دې د دغه طرفه حمله وکړي. د مشرکانو لښکر چې د مکې مکرمې څخه راووتی د مدینې منورې پر عمومي لار رهي و. کم وخت چې ابوا ته ورسېدی دلته هند بنت عتبه چې د ابو سفیان ښځه وه و قوم ته دا مشوره ورکړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مور قبر وشني او دا د قبر څخه راوباسي. خو د لښکر مشرانو دا مشوره رد کړه او د دې کار د عواقبو څخه وبېرېده. ویل که دا کار شروع سو په نتیجه کې موږ تاوانیان کیږو. لښکر بیا هم د مدینې منورې پر لار رهي دی څو و مدینې منورې ته نږدې سو. دلته د لارې وراسته طرف ته واوښته تر څو چې د احد وغره ته نږدې یې په یوه ځای کې واړول چې عینین ورته ویل کیږي. د کفارو لښکر پر دغه ځای د جمعې په ورځ چې د هجرت د 3 کال د شوال د میاشتې 6مه ورځ وه واړول. د مدینې منورې استخباراتو د مشرکانو د لښکر خبرونه او حالات پرله پسې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړل تر څو چې دغه آخري خبر چې د کفارو د لښکر د اړولو حالات و هم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېده. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو مشورتي عسکري مجلس جوړ کړ چې په هغه کې د موقف د اختیارولو دپاره رأی او نظریه بیان شوه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه مجلس په هغه خوب خبر کړي چې د علیه الصلاة والسلام لیدلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ما خوب ولیدی او خیر می ولیدی و می لیده چې یو غوا حلالیږي او زما د توري په څنډه کې می یو مات ځای ولیدی لکه هغه غاښ چې وتلی او و می لیده چې ما خپل لاس په یو قوي زغره نه ایستی. اصحاب کرام وویل یا رسول الله دغه خوب ترجمه دې څنګه وکړه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د غوا حلالیدل زما په اصحابو کې مرګ او وجنه ده. دا چې زما د توري غاښ وتلی دی زما د اهل بیت څخه یو نفر وجل کیږي او زغره مدینه منوره ده. نو زما رای او فکر دادی چې د مدینه منورې څخه به نه وځو. که مشرکان پر دغه خپل ځای پاتې وي په ډېر بد ځای کې دي او که مدینه منورې ته را داخل سوه مسلمانان به د مدینه د کوڅو په خلو کې جنگ ورسره کوي او ښځې به د کورو د بامو څخه جنگ ورسره کوي. دا زما رایه ده. عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین چې و دې مجلس ته د خزرج د قبیله د یو زعیم په صفت سره راغلی هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه رای سره موافق سو. خدا معلومه خبره ده چې د موافقت په دې سبب نه چې دغه رای د عسکري نظر صحیح رای ده بلکې د اصلي مقصد دا و چې بیل دې څخه چې څوک د په منافقت پوسی د جنگ څخه خلاص. نو د الله جل جلاله دا اراده و چې دی او د ملګری د اول وار د پاره د مسلمانانو په حضور کې رسوا او شرمنده کی او د دوی څخه هغه پرده ایسته کی چې دوی په هغه سره خپل کفر او نفاق پټاوه او مسلمانان د ډیره سختی په حالت کې هغه افعی ماران و پیژني یا هغه شاماران و پیژني چې د دوی په لستونو او کالو کې ګرځیدل. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رای تر اوریدلو وروسته اصحاب کرامو د خپل رایو په وړاندې کولو شروع وکړ. په اصحاب کرامو کې چې اسلامی احساسات پارېدلي و او ځینې خو یې هغه کسان و چې د بدر په ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره نه ووتل. هغه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د وتلو مشوره ورکړه او د وتلو د پاره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته زاری هم کوله. حتی یو ویل یا رسول الله موږ د دغه ورځې تمنا درلوده او د الله عز وجل څخه مو په خواستو غوښته
او الله جل جلاله دغه ورځ موږ ته راوسته موږ زموږ و دشمنانو ته وروباسه چې دوی ونه وایي چې موږ د دوی څخه وبېرېدو. دغه خلقو په جمله کې انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه ولاړ شو. دغه انس و بدر ته نو حاضر شوی ځکه د خیال نه وو چې جنگ پیښیږي بلکې د ګمان د قافلې وو. مګر کوم وخت چې هلته جنگ پیښ شو او هغه پای ته ورسېدی او دوی نو پکښ حاضر نو ډېر خپه او غمجن شو. او هغه وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور یو خبره وکړه ویل دا اول جنگ وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پکښ حاضر وو او زه نسوم ورته حاضر. په والله که پس لنن ورځ څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قریش سره جنگ وو هغه کار چې زه کوم الله جل جلاله به وویني. دا نه چې تاسو به وویني بلکې ویل هغه کار چې زه کوم الله جل جلاله به وویني. اوس چې قریش راغله او د احد سره واړول د احساس او حماس و جنگ ته ایشي او غواړي چې هغه خپل وعده پر ځای کړي ویل یا رسول الله وکفار توروزو. دغه متحمسینو په مقدمه کې حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو هغه چې د توري جوهر او هنر یې په بدر کې ښکارا شو. هغه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تول قسم می دی په هغه ذات وي چې پرتای کتاب نازل کړی دی چې تر هغه به خواړه و نخرم ترڅو تر مدینه د باندې په خپل توره د دوی سرونه ونه وهم. د ډیرو صحابه کرامو رائے دا و چې باید ورووزو ځکه کومش په مدینه کې کښینستو کفار بوایي چې مسلمانان وبېرېدل. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رایو د اغلبیت په مقابل کې خپل رایه او نظر پریښاوه او پر دې فیصله وسوه چې د مدینه منورې څخه وروزو او په ښکارا میدان کې ورسره جنگیږو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امامت د جمعې المنځ احداث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخلق ته نصيحت وکي په جد او جهد سره امر کړ او یې فرمایل کوم صبر وکي کامیابی ستاسو ده او خلق یې امر کړ چې د دشمن د مقابله لپاره تیار او آماده شي. خلق په دې امر سره ډیر خوشاله شو. بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امامت د مازیګر منځ احداث په دغه وخت کې مسلمانان سره راټول شوي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل دوه ملګرو ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما په ملګرتیا کور ته ننوتی. خپل اسلحه را واخسته دوی زغری واغسته یعنی یو پر بل سربېره چې د دې څخه دا معلومیږي چې جنگ به ډیر شدید او خطرناک وي. خول یې په سر واغستی. خول د اوسپنې د زنجیرانو څخه جوړیږي چې سر او غاړه پکښ پټ توره په ځان وزړول او بیا نو خلکو ته راووتی. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نن په کور کې د اسلحه په اغوستلو او را اخیستلو مشغول وو او هلته تر کور د باندې خلق د صلی الله علیه و آله وسلم د راوتلو په انتظار ولاړ او په دغه باره کې خبرې سره کولې چې موږ ولی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووتلو ته مجبور کړ. چې د هغې جملې څخه سعد ابن معاذ او اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنهما چې وخلق ته ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وتلو اراده نه درلوده او موږ ووتلو ته مجبور کړ. دا مشکار ونه کړ. موږ باید داسې نه وای کړی. ټول پر دغه خپل کار پښیمانه دي او وايي خبره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پرېږدي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور راووتی دوی ورته ویل یا رسول الله موږ دا حق نه درلودی چې ستا مخالفت وکړو. څنګه چې ستا خوښوي هغه سی وکړه. کله دا خوښوي چې په مدینه کې پاتې سو پاتې بسو. ستا د رای څخه مخالفت نکوو. دلته په خلقو کې شک او تردد پیدا شو چې ووزو کنه ووزو. مګر په دغه حالاتو کې شک او تردد نه دی پکار. د خلقو په جواب کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خپل مشهور قول وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یو نبی لره دا نشای چې د جنگ لباس واغوندي او بیا یې بیرته وکاږي ترڅو چې الله جل جلاله د او د دشمنانو تر مابین فیصله نوي کړي. خبره فیصله سو نور نو شک او تردد نه دی پکار. کوم وخت چې انسان د یو شي قصد او عزم وکي نور نو پر الله جل جلاله توکل کوي او په هغه کار شروع کوي
الله عز وجل د سورة آل عمران په 159 نمبر آیات کې فرمایي فاذا عزمت فتوکل علی الله، یعنی کوم وخت چې د یو کار د عملی کولو ټینګه اراده وکې نو پر الله جل جلاله توکل وکړه او په هغه کار شروع وکړه. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر و درو ټولوي ته وویشي. اوله ټولوي د مهاجرینو چې د هغې بیرغ و مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. دوهمه ټولوي د اوس د قبیله د انصارو چې بیرغ و اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. درېمه ټولوي د خزرج د قبیله د انصارو چې بیرغ و حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. د مسلمانانو د لشکر شمیر ټوله 1000 نفر وو چې په ټوله لشکر یې 100 زغری درلودي. په دې لشکر کې عبد الله ابن ابي ابن سلول د منافقانو رئیس او د ډله هم ورسره دي. ځکه کپاته سي هغه د دوی باطنی خبث او منافقت ښکارا کیږي او خلق بوایي چې بے غیرت وو. اوس د لشکر سره ملګری دي مګر نه جنگ مقصد دی او نه د جنگ د پاره وځي بلکې نور د نفاق مقصدونه لري چې لږ ورسته به در معلوم سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه 1000 نفری لشکره سره د احد و طرف ته رهیسو او په مدینه منوره کې د پات خلقو د منزو د امامت د پاره عبد الله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه پریښو. کوم وخت چې لشکر تر ثنیه الوداع تیرسو یو ټولیه ولیده چې د لشکر څخه جلاوه او په اسلحه شه مجهزه. پښتنه وکړه چې دا څوک دي؟ ورته وویل سو چې دا يهود او د خزرج حلفا دي، غواړي چې د مشرکانو پر ضد په جنگ کې حصہ واخلي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ایا مسلمانان سوي دي؟ ویل یا. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا نکړه قبوله چې د اهل الكفر څخه دي پر اهل الشرك کومک وغواړي. نو د يهودو ټولي بیرته وګرځیدل. کوم وخت چې د مسلمانانو لشکر وهغه ځای ته ورسېدي چې شیخان ورته ویل کیږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې لشکر تر نظر وباسي. په لشکر کې ګوري چې هلته د لږ عمر یو څو هلکان ولیده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا ور معلومه سو چې دغه هلکان د جنگ کولو طاقت نه لري، چې د هغې جملې څخه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، اسامه ابن زید، اسید ابن زهير، زید ابن ثابت، زید ابن ارقم، عرابه ابن اوس، عمرو ابن حزم، ابو سعيد الخدري، زيد ابن الحارثه الانصاري، سعد ابن حبه، براء ابن عازب. دغه ټوله د 12 کلو هلکان دي. دا یو ټوله مدینه منورې ته ولېږل ویل تاسو باید په جنگ کې ګډون ونکړئ. یو بل هلک چې عمر یې 13 کاله وو او نوم یې رافع ابن خدیج وو، هغه ته ویل ته هم کور ته ولاړ. هغه ویل یا رسول الله زه ښکاریم نشان وشتلای سم، قسم د چې زما غشي نه خطا کیږي، هر هدف چې راته وایي زه وشتلای سم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دته دغه نشان وشتلو په سبب اجازه ورکړه. یو بل هلک چې څومره نوم دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل مدینه منوره ته ولاړ. هغه ویل یا رسول الله ودته دی اجازه ورکړه، حال دا چې زه تر دغه شتلیم کنه دغه اوس بستا په حضور زه او دی غیر سره وباسو، ته به ووینې چې څوک خښتلې دي. دی پرېږدې چې جنگ وکي او ماته اجازه نه راکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل شدی تاسو غیر وباسي. دوی هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور غیر وېسته او رښتیا هم سمره پر رافع غشتلې سو. نو سمره ته هم د جنگ کولو اجازه ورکړه. په دغه ځای کې چې د احد او د مدینه منورې مابین دی ماښام سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماښام او ماخستن منځونه دالته ادا کړ او دالته شپه تیر کړ. 50 نفر د لشکر د ساتنې لپاره موظف کړ چې د شپې به پر لشکر پیره کوي او شاوخوا به پر لشکر راګرځي. دغه 50 نفری ټولی مشر او قومندان محمد ابن مسلمه الانصاري رضی الله تعالی عنه، هغه چې د کعب ابن الاشرف د وجلو د ټولی مشر هم، او ذکوان ابن عبد قیس رضی الله تعالی عنه خاص د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساتنه او پر هغه علیه الصلاۃ والسلام پیره پر غاړه واخسته. تر سپېدو لږ مخکې
اسلامي لشکر د احد و طرف ته حرکت وکړي او په لار کې یې د سهار لمونځ ادا کړي. اوس و دشمن ته ډېر ورنږدې شوي دي. دوی کفار ویني او کفار دوی ویني. په دغه وخت کې عبد الله ابن ابي منافق هغه خپل خبيثه نقشه عملي کړ. غواړي چې د مسلمانانو لشکر سره وپاشي. د لشکر درېمه حصه د لشکر څخه جلا کړ او ویل موږ نه پوهیږو چې پر څه او د چی شي لپاره خپل ځانونه وژنو. او په ښکارا سره دا دلیل وایه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما رایه پریښول او د نورو په نظر عمل وکي چې د مدینه منورې څخه راووتی، نو زه هم جنگ نکوم. او په دې کې هیڅ شک نشته چې د جلا کېدو سبب دا نه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نظر نکي عملی، ځکه د جلا کېدلو سبب که همدغه وای نو ولی د نبوي لشکره سره تر دغه ځای پورې راتلی، بلکې د هغه اول او شروع څخه په مدینه منوره کې پاتې شوی وای. نو دغه منافق دغه سرکشي څخه اصلي او اساسي مقصد دا و چې په دغه باریک او نازک وخت کې د مسلمانانو په لشکر کې د دشمن په حضور اختلاف او اضطراب پیښ کړي چې د لشکر ډېره حصہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه جلاسي او د هغه پاتو کسانو معنویات یا روحیات ضعیف سي او دشمن دغه حال په لیدلو سره دلاوره او خوشاله سي. نو به دغه کار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د مخلص اصحابو د پاره یو ختم کوونکی عمل وي او د دوی تر ختمېدو وروسته به بیرته وده او د ملګرو د پاره د ریاست موقع برابر سي. نو خود منافق عبد الله او د ملګری 300 نفر د مدینه منورې پر طرف رهیس وو او مسلمانانو توای زه خو ځم او تاسو هم پس راځي. قریب و چې دغه منافق د خپل ځینو مقصدو په حاصلولو کې تر یو اندازې کامیاب سي، ځکه هلته دوه نوري ډلې چې یوه بني حارثه د اوس د قبیلې څخه او بل بني سلمه چې د خزرج د قبیلې څخه و، دا هم د منافقانو د خبرو تر تاثیر لاندې راغله او پس رهیس و. سره د دې چې دغه دوه ډلې صادقه مسلمانان دي بیا هم رهیس وي، خو الله عز وجل د دوی د زړه څخه هغه استراب او تشویش استکی برته ثابته او قائمه پاتې شوه. 300 نفر منافقان بلاړ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره فقط 200 نفر مسلمانان پاتې شوه. الله عز وجل په سوره آل عمران کې د 121 نمبر آیات څخه او په نور رسنوي آیاتو کې دغه د احد د غزا حالات بیانوي، خو څوک دغه آیاتو په ترجمه تر هغو نسی پوهېدلی چې د احد د غزا معلومات ورته نوي. الله عز وجل فرمایي وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم کوم وخت چې ته د ورځې په شروع کې د خپل کور راووته او د مؤمنانو د پاره د په احد کې د جنگ ځایونه تیارول او الله جل جلاله ش اوریدونکي او پر ټولو حالاتو ش عالم دی. ورون د آل عمران په صورت کې دا هغه اول آیات دي چې د احد غزا بیانوي او الله عز وجل په فرمایي اذ همت طائفتان ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یعنی کوم وخت چې ستاسو څخه دوه ډلو د دې قصد وکي چې به زړسي او د جنگ څخه وبېریږي، حال دا چې الله د دوی دوست او کومک کوونکی وي او مؤمنان دي یوازې پر الله جل جلاله توکل کوي. یو د انصارو څخه چې په دغه دوه ډلو کې وو وای چې دغه زموږ رهي کېدل او بیرته راګرځېده زموږ و ایمان ته زیان او تاوان نه دی رسولی، ځکه چې الله جل جلاله فرمایي والله وليهما، الله جل جلاله د دوی دوست او کومک کوونکی دی. او وای دغه آیات په اوریدلو سره زه پوسوم چې بیا هم موږ مسلمانان یو. او وای چې دغه آیات دغه جمله چې والله وليهما زه په هیڅ شي نور کوم، ځکه چې دا د الله جل جلاله د طرفه شاهدی ده چې موږ مسلمانان یو. هو موږ ضعیف یو او رهیس وو، مگر د الله جل جلاله شاهدی لوی او د قدر وړ شی دی.
کوم وخت چې منافقان رهیس و عبدالله ابن حرام چې د جابر ابن عبدالله پلار دی په منافقانو پسې سو او کوشش کوي چې دغه منافقان په دغه باریک وخت کې خپل واجب وظیفه ته متوجه کړي او راوي ګرځي ورته وایي داسې مکوئ راسي فی سبیل الله جنگ وکړي یا اقلا د خپل ځانو څخه دفاع وکړي منافقانو ویل کومش په دې پوسو چې خامخا جنگ پیښیږي نو موږ نتلو ستاسو په ملګرتیا مو جنگ کاوه عبد الله ابن حرام ځنی راوګرځیدي او د ځان سره ویل د الله دشمنانو الله مورک الله عز وجل بخپل نبی ستاسو څخه مستغنی کی یعنی تاسو ته به حاجت نسی پات د دغه منافقینو په باره کې د سوره آل عمران 108 نمبر آیات نازل سو چې رب عز وجل فرمایي وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا یعنی د دې د پاره چې الله عز وجل هغه کسان ښکارا او معلوم کی چې نفاق یې کړی وو یا منافقان سوي وو او دغه تلونکو منافقانو ته وویل سو چې احد ترازی د الله عز وجل په لار کې د کفارو سره جنگ وکړي یا لږ تر لږه د دشمن څخه د خپل ځانو خپل مالو او خپل کورو دفاع وکړي محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين